السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو ډېر زیات خفه یم، په دا ډېر وخت داسې نه وم خفه سوی لکه په نن لوبې باندې. دا لوبه ده، په دې کې ګټل او بایلل راځي، خو زه پخپله نن زیات په دې لوبې باندې ډېر خفه یم. نو په دې هیله چې تاسو نه یاست خفه سوي، ګټلې لوبه مو د لاسه ووتل. په لومړیو کې دا لوبه 100 په 100 کې د افغانستان پر خوا وه، خو دا چې لوبه په اخري کې ولاړه یا مس فیلډینګ ترسره سو، کیچونه مس ول، نو په دې باندې لوبه د سریلانکا خواته ولاړه. سریلانکا دغه لوبه په نره وګټله، خو بیا هم په خپلو اتلانو باندې ویاړو چې په هر میدان کې لوبیږي، د افغانستان ملي بیرغ رپوي، د افغانستان ملي سرود غږوي. دغه زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. بیا هم په دوی ټولو باندې ویاړو. دوستانو، هیڅ وخت په خپلو اتلانو پسې بد رد مه وایاست، ځکه یو دغه د کرکټ دی چې افغانستان ته خوشحالي ورکوي. نو که یوه لوبه وګټي، تاسو اتلان ورته وایاست، په خپلو فیسبوکونو عکسونه خپروئ. بیا چې دوی لوبه وبایلي، نو بیا تاسو بد رد پسې وایاست. هیڅ وخت په خپلو اتلانو پسې بد رد مه وایاست. په سخت وخت کې تشویق کړئ، انشاءالله په راتلونکي کې به بیا داسې کیسې نه تکراریږي. که څه هم نن لوبه کې غلطیانې سوي دي، پر دې باندې به سره غږیږو. په بیټینګ کې افغانستان نن ډېر ښه وځلېدی. د افغانستان لپاره نن ابراهیم ځدران 162 منډې وکړې چې تر وروستي باله باندې پر میدان ولاړو، خو په وروستي بال باندې خپله ویکټ د لاسه ورکړه. 162 منډې وکړې، د ځان لپاره یې هم ریکارډ جوړ کړي او د افغانستان لپاره یې هم ریکارډ جوړ کړي. لومړی افغان لوبغاړی سو چې په 500 ورځو لوبو کې دومره زیاتې منډې کوي. ورسره په څنګ کې نجیب الله ځدران ډېر زبردسته لوبه ترسره کړله چې د کیچ ورکړل سو، خو کله چې افغان لوبغاړو د سریلانکایي لوبغاړو کیچ ونیوی، بیا امپایرانو هغه کیچ ورنه کړ، چې دغه فیصله هم د افغانستان لپاره ګرانه تمامه سول. خو که بالینګ ته راسو، که رښتیا ووایو، د افغانستان بالینګ نن خراب ترسره سو، فیلډینګ خراب ترسره سو. نجیب الله ځدران په ډېر مهم وخت کې د سریلانکایي لوبغاړي کیچ مس کړي، چې هغه ډېره مهمه ویکټه وه. بیا یو بله مهمه ویکټ چې هغه امپایرانو ناټ آوټ ورکړه، ځکه چې نجیب هم په دغسې کیچ باندې هوټ سوی و، خو د سریلانکایي لوبغاړی بیا په دغسې کیچ ناټ آوټ ورکړه، چې دا فیصله هم د افغانستان په تاوان تمامه سوه. په بالینګ کې د افغانستان لپاره یوازې رشید خان او محمد نبي ښه بالینګ ترسره کړي. محمد نبي 2 ویکټې واخیستې، رشید خان 4 ویکټې واخیستلې. نور احمد لکنوا چې لومړۍ لوبه وه هېڅ ونه ځلېدی، زبردست یې وټکوي، ډېرې منډې ترې واخیستلې. فضل حق فاروق یې داسې وټکوي، 80 منډې یې ورکړې. مجیب رحمان یې وټکوي، 80 منډې یې ورکړلې. لوبه تر 30 اوره پورې ډېره زیاته د افغانستان پر خوا وه، خو کله چې ګلبدین نایب راغلی، په 2 اورونو کې 90 منډې په کار وې. ګلبدین نایب په هغه اور کې ډېر خراب بالینګ ترسره کړي، 2 وایډونه یې هم وکړله، ډېرې منډې یې ورکړلې. نو بیا په 1 اور کې 14 منډې پاته سولې، چې په آخري اور کې فضل حق فاروقي هم ښه وټکوي، ځکه د سریلانکا سره ویکټې وې، هر لوبغاړي شاټونه ول، لوبغاړي یې سیټ وه. نو دا وه چې دوی لوبه وګټل، د 50 اور په 4 بال یې دغه لوبه وګټل. سریلانکا دغه لوبه په 4 ویکټو سره وګټل، خو بیا هم سریلانکا ډېره زبردسته لوبډله ده. د دوی خپل کور دی، په خپل کور کې د دوی څخه لوبه ګټل اسان کار نه دی. دوی په خپل کور کې استرالیا ته 2-3 پر وړاندې ماته ورکړې ده، او د اسیا جام اتله لوبډله ده. نو په دې وجه باندې دوی وکولای سوه چې دوی لوبه وګټل. د افغانستان لپاره ابراهیم ځدران ځان ثابت کړ، رحمت شاه، ګربز، نجیب 50 یې وکړلې، ښه لوبې یې ترسره کړې په دې سیریز کې. خو باید ووایو چې افغانستان یو بل تیز بالر ته ډېره اړتیا لري، چې د 2023 کال نړیوال جام ته یې وساتي. تیز بالران شته په افغانستان کې بیخي ډېر دي، خو چې د افغانستان کرکټ بورډ په دې باندې کار وکړي. افغانستان بیا هم د سریلانکا پر وړاندې ښې لوبې ترسره کړې. لومړۍ لوبه یې د دوی څخه په خپل کور کې وګټل. دویمه لوبه د باران له امله مساوي پای ته ورسېده، چې دا دویمې لوبې ډېره زیاته ګټه افغانستان ته وکړله. افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته ووتی. کپتان، روزونکي او لوبغاړي به د دغه لوبو څخه ډېر څه زده کړي. افغانستان لومړی بیټینګ ترسره کوي. په ټاکل شوو 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 314 منډې هدف وټاکي، چې د افغانستان لپاره ګربز 15 منډې وکړې، ابراهیم ځدران 162 منډې وکړې، رحمت شاه 22 منډې وکړې، حشمت الله شهیدي 4 منډې وکړې، نجیب الله ځدران 70 منډې وکړې، محمد نبي 12 منډې وکړې، ګلبدین نایب 8 منډې وکړې، رشید خان 14 منډې وکړې او نور احمد 2 منډې وکړې. سریلانکا د 314 منډو هدف په تعقیب کې د لوبې په 49.4 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره لوبه وګټل، او دغه لوبه یې په 4 ویکټو سره وګټل. د سریلانکا لپاره نیساکا 15 منډې وکړې، مینډیس 17 منډې وکړې، چندیمل 13 منډې وکړې،
دا ننجایا 5 منډې وکړې او اسلانکا 3 اتیا نسوځېدلې منډې وکړې. شناکا 43 منډې وکړې. وللاګي به 21 ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان په 10 اورونو کې 23 منډې ورکړې، 4 وکټې یې واخیستې. محمد نبي په 10 اورونو کې 50 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. نور احمد په 4 اورونو کې 32 منډې ورکړې. ګلبدین نایب په 6 اورونو کې 48 منډې ورکړې. مجیب رحمان په 10 اورونو کې 70 منډې ورکړې او فضل الحق فاروقي په 9.4 اورونو کې 70 منډې ورکړلې چې افغانستان دغه لوبه وبایلل. دوستانو دا و د نن ورځې تازه او لنډ معلومات. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، او که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که کومه غلطه خبره راڅخه سوې پر دې باندې بخښنه درڅه غواړم، ځکه ډېر زیات مې زړه درد کوي، ډېر زیات خفه یم په نننۍ لوبې باندې. تر اوسه پورې زه د افغانستان په لوبې دومره نه یم خفه سوی لکه نن چې ډېر زیات خفه یم. نو دغه د نن ورځې معلومات. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.